راغللو منډوي ته د ومو غوښتل چې د وچې میوې خپرونه درته چمتو کړو. ټول عربي ده په دې دوکان. کومه خرما ډېر خرڅلاو ډېره خرڅېږي؟ دا اشتي چې سره خوړل کېږي ماشومان زنانه همداسې خوري. دور بود، قیمت بود، ارزان بود. خوب است دیگه نسبتا خیلی خوب. از 20 نوع چهارمغز یافتر داریم. د اختر پر راتګ سره د شاتو کاروبار څنګه شو؟ اختر ورته مخکې له مخکې نه تبریکي ورته بیش از 50 رقم بادام. سلام درنو هیوادوالو، ستړي مه شئ. هیله لرم چې راته روغ تازه تکړه به وئ. شینکه احمدي هم راغلی یم د کابل ښار منډوي سیمې ته. موږ درته د اختر پر رسېدو سره بېلابېلې خپرونې چمتو کړلې. که هغه د کالیو وې، که هغه د وطني لونګیو وې، که هغه د واسکټ وې، د تر څنګ هغه د تازه او فرېش میوې وې. راغللو منډوي ته د ومو غوښتل چې د وچې میوې خپرونه درته چمتو کړو. دا چې کابل ښار کې ګڼه ګوڼه دومره زیاته شوې ده چې د قدم ځای نشته. خلک څومره اختر ته خوشحاله دي او د خلکو کاروبار څومره سم دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړې تکړه یې؟ طبیعت ښه ده؟ خیر ښه ده. امید بخیر یې؟ خیر تېرېږي. څنګه د خرما شاته ډېر رنګه خرما یې ښې؟ والله خرما یې ټولې ښې خرما د تر ځایه ټولې ښې. کومه ځای راوړې؟ څو ډولونه دي؟ موږ خو له دوه ځایه راوړو. یو ځای له ایران زیاتر راوړو او بل ځای له دوبۍ نه راوړو. دوبۍ نه هم موږ مال راوړو طریق څه دوبۍ نه. دا دنیا د خرما ده. سر دې دکان ته موږ له دوبۍ راوړو او نور څلور دکانونه لرو دا ټول له ایران راوړو. ایراني مال ده. هغسې دا عربي مالونه دي. داسې دغه قلم ایراني ده او دغه قلم ایراني ده. دغه قلم نور ټول عربي ده په دې دکان. کومه خرما ډېر خرڅلاو ډېره خرڅېږي؟ خرڅېږي خو زیاتر ایراني زیات خرڅېږي. ایراني بیه اقتصادي ده که نه؟ څومره بیه ده؟ کیلو څو ده؟ کیلو موږ ورکوو ښه کیلو ته 110 روپۍ او کم اضافتي ورکوو 160 روپۍ 50 روپۍ د شاوخوا یې ورکوو. موږ په دې 2 کالو کې ډېر د طالبانو خوښ یو. په کوم سبب یې خوښ یو؟ دا د امنیت په سبب ډېر خوښ یو. نور کاروبار به هم خدای برابر کړي. څه چې خدای راته لیکلي هغه به راته رارسېږي وروره. که بې سودایي، که سودایي، که مریضي، که هر شی هغه د خدای. څومره خوښ یې د امارات نه؟ مثال د امارات نه 100% ځینې خوښ یو، 99% خفه نه یو. 100% ځینې خوښ. یو پیغام دی آبرولاند. پیغام مې دغه پیغام ده دغه د افغانستان ملت ته خصوصا ځوانانو ته چې د بهر دې نه وځي که نه د خپل وطن دې جوړ کړي. خدای مهربان ده. په کم قناعت وکړي، زیات خدای ورکړي، هغه له خدای سره ده روزي. خو بهر دې غیر قانوني نه وځي. دغه مې پیغام ده. الله پاک دې وساته. تا سره ښه اختر درته غواړم. ډېر رڼا اختر درته غواړم. مافاق اختر درته غواړم. درنو هیوادوالو، د اختر پر راتګ سره البته د لوی اختر پر راتګ سره د شاتو بازار به وګورو څومره ګرم شوی دی او څو ډوله شاتونه په کابل بازار کې خرڅېږي. ستړی مه شې. ستړی مه شې ورور. تاسو ښه راغلی؟ صحت یې ښه دی؟ په خیر یې. درنو هیوادوالو ته که ځان معرفي کړې. زما نوم خو اسم عبدالمالک ده. دلته د اصلو کار غونډه په حساب او د خرما په حساب موږ دلته شرکت غونډه لرو او ټول کابل ته ولایتو ته موږ په غونډه توګه توزیع کوو. د اختر پر راتګ سره د شاتو کاروبار څنګه شوی؟ د کار خو الحمدلله د موږ په خپله خو کار په صادقانه وچلېږي
او په کار صداقت ولري څه اختر څه غیر اختر د کار به د جریان لري نو الحمدلله د موږ خو اختر سره څه بیل اختر هم کار ډېر ښه روان ده اوس بیخي ټایپ روان ان شاء الله په د کوتي کې شات ډېر ښایسته ښکارېږي ډېر مینهناک کوتای دی دا د کومه ځای راوړی څه شی دی دا خو اصل ده دا د بیرې په نامه ده بیره او بیره بیا څو قسمه بیره دی بیا دا بیره ده د کرکې په نامه ورته وایي د کرکې بیره ورته وایي یعنې دا بیره چې موږ افغانستان ته راوړو او دا هغه خلک موږ ته وایي د پاکستان خلک چې دا خرما به دا به دماغ غږ ټول افغانستان اوري چې دا اصل یو تاسې په افغانستان کې راوړی دا ټول عربستان ته ځي دا درېیم کاټ باندې مشهور ده درې کټګوري لري اصل کټګوري اول لري دوم لري درې لري یعنې دا ډېر کم راځي افغانستان ته دا کوتای هم لیدل کېږي او دا دویم کارت ده دا د اصل دویم کارت ده دغه بیا اول کارت ده دا بیا ضعیف دا اول ده او دا اول کارت ده دا دویم کارت ده دا درېیم کارت ده په ټوله کې څو ډوله شات لري موږ هسې شات خو د 100 قلمونو نه هم زیات ده که نه د 50 نه هم زیات ده د دکان کې څومره لري دکان کې فقط موږ دغه د بیرې لرو دا د بدخشان ده د کوهي په نامه دغه لرو مثال د خبر شمشوبه لرو دا لرو دا د پکتیکا ده دا د شمشوبې دی او دا د شمشوبه ده دا د پکتیکا ده دا ډېر ښه شی دی ځینې خلک ډېر هغه کې دا غوړي مړي دي دا څوک چې استفاده کړي هغه خلک ټول پرېږدي بوره په کومو شاتونو کې ډېره ده بوره په کومو کې اچول کېږي په کومو کې اچوي بوره خو په اصل کې هېڅ امکان نه لري څوک یې واچوي او څوک استفاده نه کړي هغه ته وایي چې مچۍ ته بوره ورکړي هغه خلک هغه کوي چې مچۍ بوره وخوري یعنې اصلي کیسه دا نه ده چې په شاتو کې بوره نه دا هېڅ امکان نه لري چې دا مچۍ ته بوره ورکوي که نه مچۍ ته به بوره ورکوي خو دا هېڅ امکان نه لري څومره خرڅ شوي دي د اختر په دغو څو لسو پنځلسو ورځو کې اختر خواته اصل خو الحمدلله د موږ په خپله ښه ده د دوکانداري ده کله ورځ 50 کیلو ځي کله 100 کیلو ځي کله 2 کیلو ځي کله نه ځي خو برابر ده داسې کار ښه ده راضي او دا خو راضي په دوکانداري کې هره خبره راځي کار ښه ده بیخي الحمدلله لنډ پیغام دی اورو پیغام مې خو ټول افغانستان ته دا ده چې باید په خپل کار باندې څه په اصل یې څه په خرما یې څه په نور کار باندې په افغانستان کې ورته وایم د خلک اقتصاد ډېر ضعیف ده خو باید خلک ډېر په صداقت او ډېر په انصاف دوکانداري وکړي مطلب مې دا ده چې معنا خپل جنس باید قیمت توضیح نه کړي نو ډېر د صداقت خلک باید کار وکړي خیر ډېره وعلیکم السلام ستړی مه شئ جوړ یې شکر خیرات دی ډېره مننه څنګه دی د چهارمغز کاروبار دا د پچاغان چهارمغز ده خواږه دي که ترخه دي خواږه ده انشاءالله رحمت ښه یعنې کار څنګه ده هېوادوال ته وایي د اختر په راتګ سره کار څومره ښه شوی دی د اختر په راتګ یاره نو 100% اوس کار ښه شوی ده څو ورځو کې څومره وخت یې د اختر په 12 ورځو کې 15 ورځو کې څومره کار کولی په دغه 10 ورځو کې یعنې داسې وایم چې تقریبا موږ اوس تر اوسه پورې هغه راوړی ده مغز موږ ته راغلی 200 منه په دا 200 منه کې موږ تر اوسه پورې دغه د 4 ورځې یا 15 ورځې کېږي 15 ورځې کېږي موږ 50 منه مال کړی یو لنډ پیغام دی اورم نور ټول وطندارانو ته د اختر راتګ او چې اختر ورته مخکې له مخکې نه تبریکي ورته وایم او دوی دې هم شکر وباسي چې الحمدلله امنیت هم راغلی افغانستان کې نور چور چپاول هم ورک شول د افغانستان نه خیر سي مننه اسم ماجی مرزا محمد یک بار دکاندار مندهی کابل سرای افغانجان به نام سرای چهارمغز منشور است. تشکر. چهارمغز چه رقم است؟ چهارمغزها دیگه چهارمغزهای وطن است. این چهارمغزهایی که از چین میاد بسیار برای ضرر افغانستان است و تجارت و کاروبار ما را به کلی به سقوط مواجه ساخته است. ما چند نوع چهارمغز داریم؟ ما تقریبا از 20 نوع چهارمغز یافته داریم. در هر ولایت افغانستان بهترین چهارمغز با کیفیت بسیار با انرژی خوب چهارمغز داریم. گفتی 20 نوع چهارمغز داریم. بله. یک چند نام میشه بگی؟ چهارمغز پکتیا بهترین چهارمغز دارن.
چهارمغز کاپیسا بهترین چهارمغز داره، چهارمغز نورستان، کنر، سمت مزار بهترین چهارمغز داریم. کاربارتون چطور است؟ شکر است الحمدلله خوب است. ایدم نزدیک شده، کاربارتون زیاد شده، کم شده، چی رقم؟ والا کاربار خود نسبتا به ایدای قبل ما تقریبا 30 و چند سال میشه در امی سرای دکاندار هستیم. اینمی کسب کار ماست و مردم اقتصادش بسیار ضعیف است دیگه، زیاد نمیگیره، فروشات ما بسیار کم است. یک پیام کتاب پیام ما همیست از امارات اسلامی که اینمی چهارمغز خارجی به ضرر ملت است، به ضرر افغانستان است. اینمی باید از جلوگیری شود که اینمی مال وطن خود ما رشدونه به بازار به فروش برسه. تشکر، زنده باشی. قربانتون، سلامت باشید. سلام علیکم. سلام علیکم. مانده نباشید. خوب است؟ خانه خیرات، بخیر هستی؟ تشکر. یک معرفی کتاب. نام بشارت است، یکی از دکانداران مندهی شهر کابل سرای ایدری است. چطور هستی؟ شکر است. عید نزدیک است، کاربارتون چطور است؟ والا کاروبار نسبت به دیگر سال‌ها یک ذره کم شده و میوه خشک ارزان است. این که مردم یک ذره حالتایشان خوب نیست و از سفرای خود مردم افغانستان هر رقم حالت داشته باشند در دوی یکی عید کلان است، یکی عید خرد است. در دوی سفرای خود رنگین تر میسازن همیشه و دیگه چیزایی که معمولا هست اینجا کلش از وطن خود ما است، از خارج ارزان نمیشه. ارزان شده و کاجو از خارج میآید، پسته از خارج میآید. اینجا چی دارین یک بر دوستا بگو؟ تمام چیز است. یک برش بگو. تمام چیز است. چهارمغز است، کاجو است، کشمش است، پسته است، خسته است، بادام است، انواع بادام. انواع چند نوع بادام است؟ بیش از 50 رقم بادام است. اینجا دارین؟ در گدام است، در اینجا است، پسته است، هر رقم پستای مغز وطنی است. تشکر، زنده باشید. یک پیام کتاب نمیشنم. پیام ما می است برای تمام هموطنان ما، خداوند یک صلح آرامی در افغانستان پایدار رو داشته باشه و مردم صاحب کسب و کار و زندگی شوند. تشکر. همین آرزوی ما است. تشکر. و صلح آرامی در افغانستان پابرجا باشه. بشارت خان، زنده باشید. سر ایمشی بخیر باشید. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ تشکر. چطور هستی؟ چه رقم میگذره روزا؟ چطور میگذره؟ حالا روزا که بخیر تیر میشه، من که این از ایران آمده روز بخیر خواستی که یک میوه خوب گیریم. چی گرفتی؟ بادام گرفتیم، من پسته و دیگه چیز کشمش دیگه بعد چیزاش هم بخیر میگیریم. چطور بود؟ قیمت بود؟ ارزان بود؟ خوب است دیگه، نسبتا خیلی خوب، قیمتش خوب است. خوب است. پارسال کردن خوب است. چی رقم شده؟ زیاد شده؟ کم شده میوه خشک؟ میوه خشک از پارسال کردن خوب است. چه رقم خوب است؟ تو ارزان است یک کمی. پارسال قیمت بود. چند گرفتی بادام کیلو؟ بادام ما گرفتیم 200 روپیه. یعنی چیز پسته را 630. باز ارزان است. خوب. السلام علیکم. و علیکم السلام. جوړی شکر دی. خیر لري ده. څنګه دا کاروبار دی؟ شکر الحمد خدای. چې خرڅوي سیمیان. څو ډول سیمیان خرڅوي؟ سیمیان څو ډول؟ درې قسمه، یو دوه درې. دې ټول ډول نمونه ځان ته لیکنه. او ځان ته ځان ته. کا دې نوم ته شاید. دې مینچا وته وي. مینچا. دا د کوم نه جوړي جالباد نه. ګوړې نه جوړي. او د ګوړې نه جوړي خواږه دي بالکل. دا شنو چې سره خوړل کېږي ماشومان زنانه اندسیم خوري. او دې خاص لا زیاته کې دي. زیات خرڅ دی او سیمیانو ډیر دي. دا سي عمومي شکل لري کنه. آفرین، دا موشي. دا زیات چې د ماشومان زنانه چې دی دا ډیر خوري. ترسکون دي. هغه دالم دي. هغه تر رقم دی بیا. هغه ترسکون دي. دا مې ډیر خوښ شو. دا خواږه دي ګره. مینچا. ډیر فان وکړه. نور ولا کنه. یو خلته به واچو. والله
درنو هیوادوالو دا وه د وچو میوو خپرونه چې ما په منډوي کې درته وړاندې کړله. هیله ده چې د خوا کې واړ به مو ګرځېدلې وي. د نورو خپرونو لپاره زموږ چینل وڅارئ. بای بای.